کاردایشیانو د طالبانو خطرناک عملیات مهم مشران یې ورته وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت وایي تېره شپه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د داعش خراسان څانګې پر یو پټنځای عملیات کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تېره شپه ولیکل دا عملیات د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې شوي، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. هاخوا د طالبانو حکومت یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د بګرامۍ ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څانګې 2 وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم ویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتي ځانګړو ځواکونو کړي. افغان اسلامي اژانس لیکي ځینو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شوو کې یوه ښځه هم ده، په نیول شوو کې بیا 2 ښځې او 4 ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې 1 میل وسله نیول شوې ده. تر اوسه لا د وژل شوو کسانو هویت هم معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې مهم قمندانان وو او دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیات خبر ورکړی ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.